جاپان نوي کابل ښار لپاره د څښاک اوبو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف په کابل کې د جاپان سفیر له مرستیال مایکیو ایزاوا سره وکتل. اقتصاد وزارت وایي د کتنه کې دواړو اړخونو په نوي کابل ښار کې د څښاک پاک اوبو برابرولو پروژې په اړه خبرې وکړې او قاری دین محمد حنیف د یادې پروژې د چارو د بیا پیل غوښتنه وکړه. ورته مهال د جاپان سفیر مرستیال د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان له خلکو سره د جاپان د بیړنیو مرستو د دوام ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په نوي کابل ښار کې د څښاک پاک اوبو برابرولو پروژې د چارو د بیا پیل موضوع به د جاپان له اړوندو ادارو سره شریکه کړي. ته یادونې وړ ده چې د نوي کابل ښار د څښاک اوبو د برابرولو پروژه په 2020 زیږدیز کال کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې د 40 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوې وه، خو له تیرو 4 کلونو راهیسې یې کار ځنډېدلی دی.